استالف د کابل په شمال کې پرته یوه ولسوالۍ ده. غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن. د استالف ولسوالۍ اوسیدونکي معمولا بزګر او صنعتکاران دي چې خاورین لوښي یا کلالي یې نمونه راوړلی شو. دا جنت جنت وطن اوښکې یې لعلونه سره زخمونه یې ګلونه شه زپر د یو رکشمر ورغړی لاسونه. اینجا مردم به خاطر تفریح میایه که با موسم فصل بهار است دیگه میله گل ارغوان است مردم میایه فامیلا میاین باز مردم میایه دیگ میکنه بیادر چکر میایه به خاطر طبیعت خوشگذرانی میایه. ولی وضعیت امنیتی ازی خوب است الحمدلله. هم که پاشای پښتون ازبک دی سره ورونه دی کور د امنیتي وضعیت څېړلو او د ګزارش د چمتو کولو په موخه یادې ولسوالۍ ته لاړو. دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن. استالف تخت د یادې ولسوالۍ د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د لیدو ځای ګرځېدلی او خلک د تفریح او چکر لپاره دلته راځي. د استالف ولسوالۍ امنیه قمندان هم د خلکو سره د لیدو په ترڅ کې له دوی د امنیتي وضعیت پوښتنه کوي او دوی ته ډاډ ورکوي چې د یادې ولسوالۍ د پولیسو ځواکونه تل د ولس په خدمت کې دي. ما خاک داره بوبکر وقت بخیر دی خیر خیرت څنګه بخیر است خیر خیرت څنګه یې شایست بخیر است سړي مسی څنګه یې شایست بخیر است خیر خیرت څه پر لارې خو څه د چک پوینټو والا او چاخ په مزاحمت شي مې درته نه ما راضی هستم. تاسو راضی هستید؟ قربانت. حالا برنامه فرهنگی ما یا گله میگم ما سنگرک. اگر اشتراک میکنین در خدمت هستم. نو دا د منظرې ځای دی هر بازی چې کوي هر دغه میله چې کوي تاسو آزاد فضا کې ګرځېدلی شئ هیڅ مشکل نشته د امنیت د خاصه د بلې د خاصه هیڅ حالت ته مشکل نشته. الله پاک دې خیر درکړي. دلته د مجاهدین خو راځي د بازار ته د ولسوالۍ اسم د مجاهدینو برخود څنګه د ستاسو سره واخه وراکه څنګه ده مجاهدینو سره مجاهدین سره و ما سره خیلی ان شاء الله ټول ملګری مشکلات نشته ان شاء الله. ښه مجاهدینو سره راځي مجاهدین خو بس مشکلات شي مې نه درته جوړوي چې یا سودا را سواخي یا پیسې نه درکړي یا بل خبرې یا بل خبرې. نه ان شاء الله هیڅ مشکل نشته. ښه مشکل شي نشته. نه زه الله پاک دې خیر درکړي. مننه کور ودان کښېنه چای راوړین دودای خوري ما سره. د امنیت څنګه دی د استالف ولسوالۍ د بازار کې امنیت څنګه دی؟ امنیت هم ان شاء الله ښه دی. سړي مسي حاجي صاحب څنګه یاست؟ سړي مسي څنګه یاست؟ ښه یاست په خیر یاست څنګه یاست حاجي صاحب ښه یاست په خیر یاست وخت په خیر دی څنګه یاست څنګه دی امنیت څنګه دی د استالف کې؟ فضل خدا بیخی امنیت تامین است. هیچ کدوم مشکل فضل خدا داریم بیخی امنیت بیخی تامین است. د زموږ د قومندانۍ ملګري خو راځي دلته ستاسو سودا کوي ستاسو یو شی اخلي برخورد یې څنګه دی طریقه څنګه ده مثال مزاحمت خو به تاسو ته نه کوي؟ فضل خدا هیچ مزاحمت کدی ما ندارن هیچ کدوم مشکل نیست. مهمانی که میایه نفری که میایه به بازار دکانداری غیر اهمیت ما رو که میگیرن ما بیخی آرام شب و روز بیخی آرام هستیم که هیچ کدوم گپ نیست بیخی آرام مسعود هستیم الحمدلله بیخی راضی هستیم از قماندانی خود از رسوال خود از جنایی از استخبارات از این کلش. الله پاک دې خیر درکړي الله پاک مو ساته مجاهدین خو بس مزاحمت شي نه کوي. نه ښه از سم ده سید الله پاک دې خیر درکړي. موږ ته کار او خدمت سته زنده باشی که موږ ته څه کار او خبره که موږ ته څه کار او خبره او خدمت غږ راکوي قومندانۍ ستاسو کور دی هر وخت راکړلی شي که شپه یې که ورځ یې مجاهدین ستاسو په خدمت کې دي زه ستاسو په خدمت کې هم راځئ صحیح دي سم ده الله پاک مو وساته. سړي مسي حاجي صاحب څنګه یې ښه یې په خیر وخت په خیر دی زندګي برابره ده ښه په خیر یې الله پاک دې وساته خیر رسید. څنګه د دکانداري دي څنګه د وضعیت څنګه دی؟ الحمدلله شکر ټول آرامی بوده دکانداری خو راضی از دولت خو راضی از همه چیزش ما خوش هستیم. ښه زه سمه ده صحیح دی الله پاک دې خیر درکړي. موږ مجاهدین خو راځي د قومندانۍ اسم دلته ستاسو کای وخت سودا کوي یا یو شی اخلي
برخورد یې څنګه دی زموږ د مجاهدینو سره څه مزاحمت شی خو به نه کوي بسیار درته خوب برخورد قماندان صاحب امنیه از ولسوار صاحب مدیر صاحب استخبارات و از معروف از همش راضی هستیم که مردم بسیار برخورد روی نیک دارن ښه بسیار راضی است همه مردم از پیششان راضی است خداوند ستا کور چیرې دی بسیار خوب ستا کور چیرې دی زیارت شان صاحب بابا د زیارت شان ستاسو سره تاسې ګزمې وینئ ګزمې ستا نشته وقت نه وقت گزمهشان میه شب صبح پیشتر مکتیا تیر شد مردم کدام هیچ مشکلات چیز به مردم ګزمې خو به څه مزاحمت شی خو به نه کوي هیچ ستاسې کسی مزاحمت ندارم ما خانواده 5 سال که میجا هستیم چیزش مشکلات ندیدیم خوش هستیم بیخیلیم دوره ظاهر شام کرده کادرم قصه میکرد ولی آرامی هست سمه ده چای سید بخوری الله برتان خیر است الله مو وسد خیر است بخشش کن الحمدلله په عموما کې په ټول افغانستان کې خیر خیرات دی مشکل شی نشته وضعیت برابر دی پس خاص کار بیا په استالب کې ان شاء الله وضعیت اطمینان وړ دی مشکل شی نشته جنایي پیښې بیخي کمې سوي دي هغه په دې دلیل باندې کمې سوي دي جنایي پیښې چې دا خلک موږ ته ژر حال احوال راکوي او موږ ته خبر راکوي چې دغه پیښه ده یا دغه کار دی خلک جنجال ته زموږ سرتیري یا زموږ کارمندان خلک جنجال ته ډیر نه پرېږدي چې دوی جنجال سره وکړي یا خدای نکرده ول سره وکړي یا ټکول سره وکړي یا یو بل داسې عکس العمل سره وکړي چې هغه د غټ پیښې سره مخامخ وي نو الحمدلله د جنایي پیښو مخنیوی په دې اړه باندې ډیر نیول سوی دی چې موږ ته دا خلک د پتن حال راکوي چې دغسې پیښه ده یا دغسې کار دی یا دغسې کتار دی هغه موږ ژر رسیدګي کوو د استالف په ولسوالۍ کې پولیسو د منظمو پوستو او تلاشیو ځایونو په لرلو سره لا ښه امنیتي چاپیریال رامنځته کړی او ولس په آرامه خاطر خپلو کارونو ته رسېدنه کوي وعلیکم السلام ستړي مه شئ وروره جوړې تکړه کوم ځای نه راغلی د خیره چېرته ځئ بازار ته لرې که به څه مشکل نه نه خیر راغلی صحیح ده وروره الله مو وعلیکم السلام ستړي مه شئ وروره جوړې تکړه که خو انشاءالله کومې خوا نه راغلی وروره چکر ته راغلی چېرته ځئ اوس له خیره لرې که به څه مشکل نه تلاشي خو ورکوي بښنه کوئ ورور نور په تور مخې جمهوریت باندې مور پوراوي وعلیکم السلام ورحمت الله بدر خوب هستین جانتان جور ساعتان خوب است کجا میرین از کجا آمدین بخیر میریم بخیر طرف کابل میریم از کجا آمدین استالف میریم طرف کابل اصل از کجا هستین بدر جای ما از پروان سالو با چکر زدن آمده بودین جا نه خیر کارمندا هستیم از طرف کلینیک از استالف خب بسیار خوب ان شاء الله چیز مشکل خدا را نبود خیر نصیب از مجاهدین راضی هستین 100% خداوند خیر امنیت بخیر 100% ما در خدمتتان هستیم بدر هر خدمتی بود خوش دارین اینمی بخیر باشین بدر بخیر باشین تشکر ازتان سلام علیکم روشیتان خوب دا ولس موږ د ځان بولو موږ دا ولس د ځان بولي نو دواړه طرفه دا رقم وي چې کله یو څه پیښه یا یو کار یو کتار موږ سره د پتن معلومات نیسي موږ سره د پتن حال راکوي چې دلته داسې یو نامعلومه سړی دی یا مشکوکه سړی دی یا مثال داسې یو دغه سړی دی هغه موږ ته حال راکوي د پتن بیا زموږ ملګري ځان رسوي نو هغه سړی معلومات کوي چې ته د کومه ځای راغلی څنګه راغلی دلته څه کوې څه نه کوې که د میلې دپاره راغلی د میلې دپاره خو ټول هیوادوالو پر مخ باندې د میلې ځای خلاص دی هر سړی کولی شي چې راکللی شي دلته منظره کولی شي زموږ سرتیري شپه او ورځ په خدمت کې بوخت دي زموږ ګزمې لرو پیرې لرو ځکه په دغه وخت په دغه خاطر باندې دغه پیښې مخنیوی چې ژر موږ ته اول راسي او موږ ژر رسیدګي وکړو ځکه د پیښو مخ نیول کیږي اینجا یک چک پوینت داریم به خاطر امنیت مردم دیگه به خاطر یک جای ولسوالی ما که است یک جای تفریحی است جای سیلانی است مردم از ولایت‌های مختلف به سیل و چکر میان به خاطر امنیت از یا به خاطر که یا به تکلیف نشن به خاطر از ما چک پوینت دار میکنیم و به خاطر خدمت از یا 24 ساعته اینجا استاد میباشیم الحمدلله من خو د خپل د مشرانو په هدایت سره کوم لارښوونې چې موږ ته سوي دي نو په هغه مطابق موږ ولس سره ډېر ښه برخورد کوو نو کوم چې کوندو مجاهدین دي یا د
ګزمو مجاهدین دي ولس سره ښه برخورد کوو ځکه چې موږ مشرانو دایم په دې باندې ټینګار کړی ده چې تاسې ولس سره ډېر نرم چلند او ډېر ښه اخلاق ورسره کوئ نو انشاءالله دا خو اسلامي نظام ده موږ خپل ولس سره اسلامي همدردۍ او اسلامي روحیه باندې نو 100% ښه برخورد او ښه اخلاق کوو انشاءالله. بس همدا د خلکو خدمت کوو موټر ګورو شیب کیي نه وي چا څوک مزاحم کړي نه وي پوښتنه ترې کوو خلک په دې لاره کې چا مزاحمت نه ورته کړی موټر ته نه وي سوی او د خلکو ته نه سوی دې اړه پوښتنه کوو او دا موټر هم ګورو چې ولسوالۍ ته کوم شی راتېر نه کړي داسې مشکوک کس مشکوک موټر یې ګورو یې تلاشي کوی دغه ځای چې دا تفریح ځای دی بس دلته مو چیک پین اچولی د خلکو د امنیت دپاره انشاءالله موږ تل بس د خلکو په خدمت ته متوجه یو د خلکو خدمت کوو د خپل د هیوادوالو نه پرېږدو چې څوک کومه ستونزه او مشکل زموږ هیوادوالو ته جوړ کړي بس دا تفریح ځای دی بس هر وخت موږ دلته چیک پین منظم وي چیک پین فعال او ګزمې هم انشاءالله فعال او ګزمې لرو په دغه شاوخوا باندې نو انشاءالله تل به هم دغسې خدمت ته متوجه یو نور په تور مخې جمهوریت باندې مور بوراوي دلته براشي د وی نظام د شریعت د کابل استالف ولسوالۍ ته مو د خپل سفر په ترڅ کې یاده ولسوالۍ یوه امنه آرامه میلمهپاله او له ښکلاوو ډکه ولسوالۍ پیدا کړه د داسې ښه امنیتي وضعیت سایه د تل تر تله د ټول افغانستان پر فضا خوره وي.